څنګه چې تاسو ته پته ده د ارشد خان او د ثناګل په نوم باندې د 2-3 میاشتو نه یو غټه مسله روانه وه په دې سوشل میډیا کې. نو زما د ارشد خان سره خبرې وشوې. ارشد خان دا مني چې یاره دغه جنۍ په میلمستیا راغلې وه، ما په میلمستیا باندې راوسته، خو دغه څو کال پښتانه چې کوم دي دی راپاڅېدلو او دی کېناستلو، زما د بچو او زما د فیملۍ تصویران یې ولګولو او ما ته یې کنځل وکړل که چېرې دی ما له د پښتنو په شکل کې د جرګې په شکل کې راغلی وې او ما ته یې ویلې وې چې دا کار ښه نه دی. ما به ورته ویلي وو چې یاره دا خو موږ له میلمانه راغلي دا موږ ولې میلمستیا ورکوله، خو چې دی ما سره ضد شروع کړو او کنځلې راته شروع کړل نو ما وموهو، هغه خپل ضد ونیسو. نو نوره خبره به درته ارشد خان وکړي چې ما نو تاسو ته خو د ټول صورتحال پته ده، تاسو ته پته ده چې یو کس پیدا کېږي د مور د ګېډې نه قاتل پیدا کېږي او نه مطلب ګډوډ انسان. خو دا معاشره زموږ داسې ده که نه چې موږ د معاشره دغې طرف ته بیایي په خپله یو بیایي. لکه څنګه چې تاسو ووایئ که نه چې د پښتو معاشره ده زموږ د جرګمارو، نو په کار چې 2-3 تنه راغلی موږ ته یې خبره کړې وه چې دا میلمانه راغلي خپله عمره موږ به ورته ویلي چې عمره کوي او واپس ځي. خو چونکې چې کله دې کنځل شروع کړل ماشومانو ته یې کنځل شروع کړل نو موږ بیا دا و چې لکه مطلب دا خو هغه میډیا وار دی، ما ته هم یو ځای ویلو که نه، نو موږ خو کنځل نه کوو. الله دې زموږ د خولې نه چېرته سپکه خبره ونه باسي. ما ولا داسې زور ورکوم چې زه به احمد داسې لیوني کوم. ما ویلو که نه چې زه به یې ذهني لیوني کوم او لیوني دي زه ځکه په دوبۍ کې هغه زما د هوټل اډورټایزمنټ کوي که نه وایي کیار ښکته وایي کیار پورته، نو موږ بیا غلي یو نوم ورکړو چې دا منیجره ده او کله به تصویر لګو کله به اوس کې هات کې چای او خیال دې نو یم خبره دا ده چې لکه مطلب هغه میډیا وارو هغه کنسل کول او د دې ځګې نه موږ د مینې محبت هغه ویډیوګانې سٹارټ کړې. موږ وی چې په دې باندې لکه مطلب موږ ته چې کم تکلیف دی را رسي موږ ته په دې ځکه حسد ودا وګ کنه. نو بیا هم زما که زمونږ سونه پښتانه او هغه ته زما د وجې څخه تکلیف رسیدلې عزت معافي واړم. بل خبر ده موږ ډیر زیات ګناونه کوو او الله موږ معاف کوي. نو ما ته هر چا کنځل زما بچی کنځلې هر څه کنځلې چې الله موږ معاف کوي کنه. نو هغه ټول کنځلمان ما معاف کړی دي د الله رضا لپاره. زما ته پزله کې الله ګواه دی کوي سومي ارشد خان دا کنځلمار ډیر لګ دي او خو کارونه ول ډیر دي. نو موږ به ان شاء الله دې کنځلمارو له نور مکانه ورکو چې دای کنځلو کې د کنځلو د ماحول به موږ د سوشل میډیا نه خلاصو. دا خو د دې لوی ده چې زما خبره ومنله او هغه خپل خبره تاسو ته کې خو دا چې د پښتنو نه بخنه غواړم. زما هغه کسانو ته دا میسج دی دا پیغام دی چې چا کنځل کړی دی په میډیا نه شوی دی د نن نه بعد تاسو هم د دې خبرو نه توبه وباسئ او تاسو هم یو ویډیو جوړ کړئ د مینې محبت چې زمونږ نه ستادي لزاري شوی ده.